بیا راشي ډېر انزټ ریبن ته په انزټ ریبن کې نمبر 1 کمانډ چې کوم سره دی نو هغه پیوټ ټیبل دی اینڈ ټیبل دی پیوټ ټیبل اینڈ ټیبل picture clip art shapes smart art etc دا ټول کمانډز دي موږ سره نمبر 1 کمانډ زه واپس د هوم تراشم او دا به واپس کلیک کوم ځکه بیا دا کلیک کیږي نه نو انزرټ ته براشم نمبر 1 موږ سره پیوټ ټیبل دی یاد ساتئ ډیر پیوټ ټیبل کمانډ سره لپاره استعمالیږي پیوټ ټیبل is a command which is used to give instant results to the user the user तासल के the user ता दे असल के instant result होता वर्कई नतीजा होता वर्कई नु दागे दा पारमुंगा दा pivot table इस्तेमालो आर मुंगा दासम विलिशु if we have complex data in Microsoft Excel sheet Microsoft Excel sheet की मुझसे ढेर ज़्यादा data भी and we want to find the solution of all data and its reports is called pivot table आई तुमको सिविल इशू pivot table होते हैं इशू कताऊ सर ढेर ज़्यादा data भी और अगर data तासु वाले चिदागे result ढेर पासाना तोगा सर तासु रूबा से नो दद्दा result राविस्तो दा पारा چې مونږ کوم کمانډ استعمالو نو هغه ته مونږه پیوټ ټیبل وتا اصل کې وایي that is called pivot table د پیوټ ټیبل چې کوم دی هغه داس یو کمانډ دی چې دا غي د لارې نه مونږ ډیر په اسانه توګه سره یو سم محاسبه او کیلکولیشن ډیر ایزلی کولی شو هغه څنګه کیږي دا غي زتا سره یو مثال در کوم داسې ګوره کچره ما سره نیم وی پوسټ وی دا غ سیلری وی داسې کسان وی لکه ګوره احمد سجاد داسې سوسون مون علامه or that's say for example teacher ajo by teacher that's cook driver admin and director that's the mission or that's smash the no gore da mash me dila work da se arsing mash as you wish ठीक है ना no अगर da ma sir overall salary shwa اوس ماته یو کس چې به د ټوټل روباسا زه به څومره په اسانه سره ټوټل روباسا ما ګرینډ ټوټل ګوره څونه ایزي طریقې سره اس یو ام سمبو لیکم یا به چې کوم دی زه به د هوم ریبن ته راشم او دا مساوي علامه به یو ځل کلیک کړم او بیا به کلیک کړم داسې ډېر وګوره څومره ایزي څومره آسان مطلب دا دی چې کله زه په دې یو ځل کلیک کړم وګوره یو ځل او بیا کلیک کړم نو ماته به اتوماتیکلی دا سمیشن راته راکړي خو اوس ماته یو کس وایي چې د کلرک ځان له ټوټل روباسا د کوک ځان له ټوټل روباسا او د ډرایور ځان له وغیرہ ټوټل روباسا دا زموږ لپاره څونه غټ مشکل دی ډېر اټس ریلی ا پرابلم فار اس ټو ډو نو مطلب دا دی چې زه به صرف او صرف دا سیلری ټوټل به روباسم نو زه به هغه ډیټا ټول انتخاب وکړم او را به شم دې ځای نه انزرټ ته او را به شم د پیوټ ټیبل ته او دې ځای نه به زه دا پیوټ ټیبل دلته والم بس په دې پیوټ ټیبل کې موږ سره دا څلور کمانډز دي select a table or range use an external data source بیا new worksheet and existing worksheet دا 4 کمانډز دي اوس یاد ساتئ دا دوه کمانډز څه لپاره استعمالیږي چې کله تاسو سره ډیټا په دې ځای کې موجود وي نو تاسو به select a table or range انتخابوئ که چېرې تاسو سره ډیټا بل ځای کې سیو وي او فایل هغه ځای کې موجود نه وي نو که تاسو غواړئ چې عمقه ډیټا د کلوز وي خو هغې نه پیوټ ټیبل جوړ کړي او ما د پرې کرنټ شیټ کې راکړي نو د هغې دپاره یوزر ایکسټرنل ډیټا سورس په استعمال اوس په تاسو پېښ ډېر په اسانه باندې نو ګورئ سلیکټ ټیبل او رینج نو ګورئ ما ته ټیبل او رینج راته راکړو زه به همیشه دپاره دې ځای کې به دې ایریا کې به زه سیلري ور واچوم او په دې ایریا کې به زه همیشه دپاره پوسټ ور واچوم داسې او په دې ایریا کې ریپورټ فلټر دی نو په دې کې به زه نیم ورته ورکړم دا څومره اسان طریقې سره او دا ټیک مارک په آن کې همیشه دپاره به تاسو دا طریقه مست یاد ساتئ که چېرې تاسو دا طریقه یاد ونه ساتله یاد ساتئ تاسو ټول عمر له پیوټ ټیبل باندې نشئ پوهېدی لکه اوس ما ته پته ولګېده چې بهی زه څه کومه زه چې کوم دی د دې
बाय पोस्ट باندې سمیشن رو باسم کنه نو به همیشه لپاره تاسو شرط کې ورچوي अब تاسو په دې رو لیبلز کې په دې ایریا کې به ورچوي او سیلری چې کوم دا وګوره دا سیلری دا وګوره دا ما سره 1 او دا ما سره اصل کې 2 ډیر دا سیلری به تاسو شرط اچوي دا به د ویلیوز کې ورچوي اصل کې او چې کله پس باندې سرچ کوي دا سه نو به تاسو ریپورټ فلټر کې دې ځکه به ورچوي وګوره دا سه ریلی سمپل ٹھیک ہے نا نو ګردا دا غي یو ایزی میتھډ د ما سره نو دا ما سره 3 نمبر شو او نور چې اضافي څومره فیلډز دي अब تاسو په دې کالم لیبلز کې یا به یو بل ځای کې ور واچوي او یاد ساتئ دا ټیک مارک په مست اون ساتئ چې الته کې چینج کې اپډیټ بٹن باندې کلیک کا دا کلیک پته خامخا کې دینه پس که ویډیو کې ارڅ شته دي تاسو ګورئ بیا اوس ګورئ چې چرته زه واپس راشم نو دا نیم نه دی دا نیم say for example یا دا پوسټ دام دې کې اچول شم دا سټیر I can see here you can see here very simple نو مطلب دا دی چې دا زما نیم پوسټ each and everything ما سره available دی اوس وګوره د اډمن ځان له ټوټل راکړی دی کوکه ځان له ټوټل راکړی دی ډایریکټر ځان له ټوټل راکړی دی ډرایور ځان له ټوټل دی او د ټیچر او ګرینډ ټوټل د ټول ځان له دی نه نه ماته د احمد ټوټل را کدا او کې کدي سي نه نو احمد ما سره ټیچر دی او د ما سره ټوټل دی اصل کې او کله دې کې واپس وګوره دا آل والا ما ټول ما ته اتوماتیکلی را تراکی او زه تم چې آیا دا ټیچر سو کسان دي دا ماش د سو کسانو دی زه دې په دې کې فنکشن هم ډیر په اسانه سره تغیرول شم زه براشم وګوره دې زینا په دې سم اف سیلری باندې به ډبل کلیک کما او دلته وګوره د سم په ځای به تاسو کاونټ والے او دا به دې زنو کې باس نو ما دې تاسو ټیچر اورال سو کسان دي هغه درې کسان دي اصل کې ډیر تاسو اډمن یو دې کو وګوره سونه په اسانه سره ډبل کلیک کړئ زینا تاسو ایوریج والے او دا اوکې کا باس اوس غواړم چې به دې ټیچر ډیټیلز ما ته وخایا چې دا څنګه دا سمیشن راغله د ډیټیلز ما ته راکا نو تاسو په دې سمیشن باندې ډبل کلیک کې whenever you double click on it چې کله ډبل کلیک کې نو دا په ځان له شیټ کې دا ټیچر ډیټیلز د درکې چې یو دا کس ټیچر دی او دا دی بل دا دی او د دې تا د ایوریج درکړي وګوره سونه آسان سومره ایزی میتھډ نو ګوره اول ما ټوټل ځان رېستو بیا مې انډیویډوال ٹھیک ہے نا انډیویډوال ټوټل یعنی سپریټ ټوټل مې رېستو او بیا دا غینه پس مې ځان لا سپریټ علاحده شیټ کې ما چې کومه د ټولو ډیټیلز اغستل او یا فنکشن چینجینګ دا به زمانه پر سونه یو غټ ټاسک within in seconds ما اصل کې وکړ چې دا پیوټ ټیبل کمانډ ما سره نو ډیر بیا ما دا صحیح طریقې سره دا کمانډز نشي اپلای کولی you wouldn't be able to use these commands to go دې لپاره موږ یاد ساتي دا پیوټ ټیبل کمانډ استعمال بس